د ریاضي صنف خپرونې درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د روغتیا جامې به مو پر تن وي. د 10م ټولګي د ریاضي صنف خپرونو په دوام یو ځل بیا هم له یو نوي درس سره ستاسې په چوپړ کې یم. له تاسې هم غواړم چې د خپرونې د پای تر شیبو له موږ سره پاتې شئ او د دې خپرونې له په زړه پورو موضوعګانو څخه برخمن شئ. ښه به دا وي چې د خپرونې په لومړیو کې د زده کړې موخې په ګډه وګورو تر څو وپوهیږو چې په دې درس کې کومې موضوعګانې زده کوو. د زده کړې موخې زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د مونوم ویش پر مونوم زده کړي، د پولینوم ویش پر مونوم باندې وپوهیږي، د پولینوم ویش په پولینوم باندې زده کړي. ګرانو زده کوونکو موخې معلومې شوې چې موږ او تاسې په دې درس کې لولو. که مو تیره خپرونه لیدلې وي حتما به مو زده کړي وي چې څنګه مو مونومونه سره ضربول. ډېر ښه. پوهیږم چې تیر درس مو ښه زده کړی دی، خو په یاد ولرئ چې مونوم پر مونوم د یوې کړنلارې له مخې ویشل کیږي. نو حتما خپلې کتابچې در سره چمتو کړئ او د دې درس مهم ټکي نوٹ کړئ. راځئ په ګډه یې کړنلاره وګورو. د مونوم ویش پر مونوم. د مونومونو د ویش په عملیه کې ضریبونه پر ضریبونو ویشل کیږي او متحولین د طاقت د قوانینو په مرسته ویشل کیږي. ګرانو زده کوونکو د مونومونو د ویش عملیې په کړنلاره باندې خو وپوهیدئ چې څنګه ویشل کیږي. ښه اوس راځئ په ګډه سره یو مثال حل کړو تر څو په دې اړه لا ښه وپوهیږئ. مثال: د لاندې مونومونو د ویش حاصل پیدا کړئ. ګلالیو زده کوونکو لیدل کیږي چې په دې پوښتنه کې 2 مثالونه راکړل شوي دي. لومړی جز یې حلوو. په کړنلاره کې مو وویل چې ضریبونه پر ضریبونو ویشو او متحولین د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره یو پر بل ویشل کیږي، داسې چې منفي a مربع پر منفي a په توان د x مساوي کیږي له منفي 1 پر منفي 1 ضرب a په توان د 2 منفي x چې دا مساوي کیږي له 1 ضرب a په توان د 2 منفي x سره چې د ساده کولو وروسته یې a په توان د 2 منفي x په لاس راځي. او همدارنګه یې دویم جز هم حلوو. 4x په توان د 4 y مکعب پر 4 x په توان د 4 y مربع مساوي کیږي 4 پر 4 ضرب x په توان د 4 منفي 4 y په توان د 3 منفي 2 چې له ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له 3 پر 2 x په توان د 0 y په توان د 1 سره چې په پایله کې 3 پر 2 y په لاس راځي. د مونومونو پر ویش باندې پوه شوئ؟ ډېر ښه. تاسې پوهیږئ چې په هره موضوع کې ډېر مثالونه حل شي، په هماغه اندازه موضوع ښه زده کیږي. نو غواړئ چې بل مثال هم درته حل کړم؟ سمه ده. نو راځئ زه به بل مثال هم درته حل کړم. ښه ځیر شئ. مثال: د لاندې مونومونو د ویش حاصل پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو ګورو چې بیا هم د مونومونو د ویش حاصلونه غوښتل شوي دي. موږ او تاسې زده کړل چې څنګه مونوم پر مونوم ویشل کیږي، یعنې ضریبونه پر ضریبونو ویشو او متحولین د طاقت د قوانینو په مرسته یو پر بل ویشو. لومړی راځو د پوښتنې د لومړي جز د ویش حاصل پیدا کوو. 14 a په توان د 15 b په توان د 15 c په توان د 2 پر 12 a په توان د 4 b c په توان د 3 مساوي کیږي 14 پر 12 a په توان د 15 منفي 4 b په توان د 15 منفي 1 c په توان د 2 منفي 3 چې له ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له 3a b په توان د 4 c په توان د 4 سره. او په ورته ډول د دویم جز د ویش حاصل هم پیدا کوو. منفي n په توان د a پر n په توان د b مساوي کیږي منفي 1 پر 1 ضرب n په توان د a منفي b چې د ساده کولو وروسته منفي n په توان د a منفي b په لاس راځي. ګرانو زده کوونکو د مثال حل باندې وپوهیدئ؟ باور لرم حتما مو زده شو. تل په یاد ولرئ چې د ریاضي اکثره موضوعګانې له یو بل سره اړیکې لري. که مو یوه زده نه کړه نو په بله یې هم نشئ پوهیدلی. په همدې اړه چې څنګه یوه موضوع له بلې سره اړیکه لري زه به درته یو مثال حل کړم. مثال: د لاندې افادو د ویش حاصل په لاس راوړئ. ګلالیو زده کوونکو لومړی ګورو چې په مثال کې کسر الکسر راکړل شوی. تاسې ته به د تیرو ټولګیو له درسونو څخه په یاد وي
چې د کسر الکسر د ساده کولو طریقه څه ډول سرته رسېدله. په لاند ډول به یې یادونه وکړم. د کسر الکسر د صورت کسر په خپل حالت لیکو، د تقسیم علامه په ضرب بدلوو او د مخرج کسر معکوس کوو. وروسته له هغې د کسرونو صورتونه له صورتونو سره ضربوو او مخرجونه یې له مخرجونو سره ضربوو. نو لومړی جز داسې ساده کوو چې 4 m مربع پر n پر n مساوي کیږي 4 m مربع پر n ضرب 1 پر n چې دا مساوي کیږي له 4 m مربع پر n مربع سره. او همدارنګه دویم جز هم کولی شو چې ساده کړو، داسې چې 1 پر a پر 1 پر b مساوي کیږي 1 پر a ضرب b پر 1 چې دا مساوي کیږي b پر a سره. لایقو زده کوونکو، هیله من یم چې د مونوم ویش پر مونوم باندې به مو زده شوی وي. د خپرونې په دې برخه کې به یوه بله مهمه موضوع ولولو. تاسې لایق زده کوونکي ښه ځیر شئ تر څو د پولینوم ویش پر مونوم باندې زده کړئ. د پولینوم ویش پر مونوم. په دې عملیه کې د پولینوم هر حد پر مونوم بېلابېل ویشل کیږي، داسې چې د پولینوم د هر حد ضریب د مونوم پر ضریب ویشل کیږي او متحولین یې د طاقت د قوانینو په مرسته یو پر بل ویشل کیږي. اوس خو پوه شوئ چې څنګه پولینوم پر مونوم ویشل کیږي. ښه نو اوس به د همدې کړنلارې په نظر کې نیولو سره یو بل مثال درته حل کړم چې دا موضوع تاسو ته لا روښانه شي. مثال د x په توان د 4 جمع 15x په توان د 3 منفي 7x په توان د 2 تقسیم په x په توان د 2 د ویش حاصل پیدا کړئ. ګلالو زده کوونکو، په پوښتنه کې د پولینوم ویش حاصل پر مونوم باندې غوښتل شوی چې موږ او تاسې یې کړنلاره هم ولوستله. راځئ د همدې کړنلارې په نظر کې نیولو سره یې د ویش حاصل پیدا کړو. x په توان د 4 جمع 15x مکعب منفي 7x مربع پر x مربع مساوي کیږي له x په توان د 4 پر x مربع جمع 15x مکعب پر x مربع منفي 7x مربع پر x مربع سره، چې د ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له x په توان د 4 منفي 2 جمع 15x په توان د 3 منفي 2 منفي 7 ضرب x په توان د 2 منفي 2 چې د ساده کولو څخه یې x مربع جمع 15x منفي 7 په لاس راځي. پوه شوئ چې څنګه یې د ویش حاصل لاسته راغی؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، راځئ بل مثال هم درته حل کړم چې د الجبري افادو په ویش ښه وپوهیږئ. مثال د 28 x په توان د 6 y په توان د 14 منفي 18x په توان د 12 y په توان د 8 تقسیم پر 9x په توان د 3 y په توان د 8 حاصل لاسته راوړئ. بیا هم د تیر په څیر د پولینوم هر حد جلا جلا په مونوم ویشو، داسې چې د هر حد ضریب د مونوم په ضریب باندې ویشو او متحولین د طاقت د قوانینو په مرسته یو پر بل تقسیموو. ویش x په توان د 6 y په توان د 14 منفي 18 x په توان د 12 y په توان د 8 پر 9x په توان د 3 y په توان د 8 مساوي کیږي له ویش x په توان د 6 y په توان د 14 پر 9x په توان د 3 y په توان د 8 منفي 18 x په توان د 12 y په توان د 8 پر 9x په توان د 3 y په توان د 8 سره، چې له ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له ویش پر 9x په توان د 6 منفي 3 y په توان د 14 منفي 8 منفي 18 پر 9x په توان د 12 منفي 3 y په توان د 8 منفي 8 چې په پایله کې 3x په توان د 3 y په توان د 15 منفي 2x په توان د 9 په لاس راځي. کوم مثال مو چې حل کړ، پوه شوئ چې څه ډول مو پولینوم په مونوم وویشلو؟ ډېر ښه. پوهیږئ که خپل درسونه په دقت سره ولولئ او زده یې کړئ، نو په راتلونکو درسونو کې به درته هیڅ ستونزه نه وي. راځئ یو بل مثال هم حل کړو چې دا موضوع مو ښه په ذهن کې پاتې شي. مثال د 12x په توان د 15 جمع 9x په توان د 4 جمع 15x په توان د 2 پر 3x په توان د 3 د ویش حاصل پیدا کړئ. پوښتل شوي چې د نوموړې افادې د ویش حاصل په لاس راوړئ. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د پولینوم هر حد په مونوم باندې ویشو، داسې چې 12x په توان د 15 جمع 9x په توان د 4 جمع 15x مربع پر 3x مکعب مساوي کیږي له
12x په توان د 15 پر 3x په توان د 3 جمع 9x په توان د 4 پر 3x په توان د 3 جمع 15x په توان د 2 پر 3x په توان د 3 سره چې دا مساوي کیږي له 12 پر 3x په توان د 15 منفي 3 جمع 9 پر 3x په توان د 4 منفي 3 جمع 15 پر 3x په توان د 2 منفي 3 سره چې له ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له 4x په توان د 2 جمع 3x جمع 15x په توان د منفي 1 چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې 4x مربع جمع 3x جمع 15 پر x. زه تل هڅه کوم چې تاسو ته مثالونه په داسې ساده طریقو حل کړم چې په ډیرې اسانۍ سره یو موضوع زده کړئ او تل مو په ذهن کې پاتې شي. راځئ د همدې موضوع اړوند یو بل مثال درته حل کړم. مثال د x په توان د 8 y په توان د 2 منفي x په توان د 4 y په توان د 6 منفي 4x په توان د 3 y په توان د 9 تقسیم پر x په توان د 3 y د ویش حاصل پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم د تیرو مثالونو د حل په څیر د پولینوم هر حد په مونوم ویشو، داسې چې د هر حد ضریب د مونوم په ضریب ویشو او وروسته یې متحولین د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره یو پر بل تقسیموو چې x په توان د 8 y په توان د 2 منفي x په توان د 4 y په توان د 6 منفي 4x په توان د 3 y په توان د 9 پر x مکعب y مساوي کیږي له x په توان د 8 y مربع پر x په توان د 3 y منفي x په توان د 4 y په توان د 6 پر x په توان د 3 y منفي 4x مکعب y په توان د 9 پر x مکعب y چې دا مساوي کیږي له x په توان د 8 منفي 3 y په توان د 2 منفي 1 منفي x په توان د 4 منفي 3 y په توان د 6 منفي 1 منفي x په توان د 3 منفي 3 y په توان د 9 منفي 1 سره چې د ساده کولو وروسته په پایله کې x په توان د 15 y په توان د 1 منفي x y په توان د 15 منفي 4 y په توان د 8 په لاس راځي. ګرانو زده کوونکو ستاسو په وړتیاو باور لرم. ډاډه یم تر دې ځایه مو چې کومې موضوعګانې ولوستلې په ښه توګه مو زده شوي وي. اوس د یوې لنډې دمې وخت را رسېدلی دی. تر دمې وروسته به په ساده او اسانه طریقې سره د پولینوم ویش پر پولینوم باندې ولولو او زده به یې کړو. نو له موږ سره پاتې شئ، ژر بیرته راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. لکه څنګه چې له دمې وړاندې مې یادونه کړې وه، را به شو او د پولینوم ویش پر پولینوم به زده کړو. راځئ په لومړیو کې کړنلاره وګورو چې کوم ډول یو پر بل ویشل کیږي. د پولینوم ویش پر پولینوم. د پولینوم د ویش په عملیه کې لومړی باید مقسوم او مقسوم علیه په نزولي ډول ترتیب شي. د خارجي قسمت د لومړي حد د پیدا کولو لپاره د مقسوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو. د ویش حاصل یې د پولینوم د خارجي قسمت په توګه نیسو. وروسته د مقسوم علیه په ټولو حدونو کې ضربوو او د ضرب حاصل یې له مقسوم څخه تفریق کوو. د مقسوم بل حد راښکته کوو او پورتنۍ عملیه پرې تطبیق کوو. دې عملیې ته تر هغه وخته دوام ورکوو تر څو د پاتې یا باقی مانده درجه د مقسوم علیه له درجې څخه د 1 په اندازه کمه شي. د پولینوم د ویش عملیې په کړنلاره باندې خو وپوهېدئ چې څنګه ترسره کیږي. راځئ چې یو مثال درته حل کړم چې په دې موضوع لا ښه وپوهیږئ. مثال د 14x جمع 2x په توان د 4 جمع 12 جمع 3x په توان د 3 منفي 4x په توان د 2 تقسیم پر 3 جمع x په توان د 2 منفي 2x د ویش حاصل په لاس راوړئ. زده کوونکو وینو چې د مقسوم او مقسوم علیه دواړه پولینومونه غیر منظم دي. لومړی باید دواړه پولینومونه په نزولي ډول ترتیب کړو، داسې چې 2x په توان د 4 جمع 3x په توان د 3 منفي 4x مربع جمع 14x جمع 12 تقسیم د x په توان د 2 منفي 2x جمع 3.
اوس د خارجي قسمت د لومړي حد د پیدا کولو لپاره د مقسوم پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو چې 2x په توان د 4 پر x مربع مساوي 2x په توان د 2 کیږي. 2x په توان د 2 په x مربع منفي 2x جمع 3 پولینوم کې ضربو چې له 2x په توان د 4 منفي 4x مکعب جمع 6x مربع سره مساوي کیږي. اوس یې علامو ته بدلون ورکوو، یعنی مثبت علامه په منفي او منفي علامه په مثبت بدلو او د تفریق عملیه پرې سر ته رسوو چې x مکعب منفي 10x مربع کیږي. اوس بل حد یعنی مثبت 14x راښکته کوو او د تیر په څیر بیا هم د همدې پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو چې x مکعب پر x مربع مساوي x کیږي. اوس x د خارجي قسمت د دویم حد په توګه په پام کې نیسو او د مقسوم علیه په پولینوم کې ضربو چې له x مکعب منفي 14x مربع جمع 21 سره مساوي کیږي. بیا هم علامو ته تغییر ورکوو او د تفریق عملیه پرې ترسره کوو چې له 4x مربع منفي 8x سره مساوي کیږي او په ورته ډول مثبت 12 راښکته کوو او د خارجي قسمت د حد د پیدا کولو لپاره د همدې پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه پولینوم د کیڼ لوري پر حد ویشو، یعنی 4x مربع پر x مربع مساوي 4 کیږي. بیا هم 4 په خارجي قسمت کې لیکو او په مقسوم علیه پولینوم کې ضربو چې له 4x مربع منفي 8x جمع 12 سره مساوي کیږي. په ورته ډول علامو ته تغییر ورکوو او د تفریق عملیه پرې سر ته رسوو چې پاتې 0 کیږي. په پایله کې مو وکولی شول د نوموړو پولینومونو د ویش حاصل پیدا کړو چې عبارت دی له 2x مربع جمع x جمع 4 سره. لایقو زده کوونکو په مثال پوه شوئ؟ زده مو کړ؟ ډېر ښه. دا چې تاسې پوهیږئ هر څومره چې د یوې موضوع اړوند ډېر مثالونه حل شي په هماغه اندازه ښه زده کیږي. نو چې داسې ده راځئ یو بل مثال هم حلوو. مثال د x په توان د 3 منفي 19x منفي 10 تقسیم پر x جمع 3 د ویش حاصل پیدا کړئ. ګلالو زده کوونکو مثال مو ولید؟ که ورته متوجه شوي یاست د مقسوم پولینوم ناقص دی. مخکې له دې چې د ویش حاصل درته پیدا کړم لومړی به یې مکمل کړو. موږ او تاسې په کړنلاره کې ویلي وو چې د یو ناقص پولینوم د مکمل کولو لپاره هغه متحول چې ضریب یې 0 وي اضافه کوو چې 0 ضرب x مربع حد ورسره جمع کوو. نوموړی پولینوم په مکمل پولینوم بدلیږي داسې چې x مکعب منفي 19x منفي 10 مساوي کیږي له x مکعب جمع 0 ضرب x مربع منفي 19x منفي 10 سره. اوس د خارجي قسمت د لومړي حد د پیدا کولو لپاره د مقسوم د پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو چې x مکعب پر x مساوي x مربع کیږي. x مربع په x جمع 3 پولینوم کې ضربو چې له x مکعب جمع 3x مربع سره مساوي کیږي. علامو ته تغییر ورکوو، یعنی مثبت علامه په منفي او منفي علامه په مثبت تبدیلو او د تفریق عملیه پرې سر ته رسوو چې منفي 3x مکعب کیږي. اوس بل حد یعنی منفي 19x راښکته کوو او د تیر په څیر بیا هم د همدې پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو چې منفي 3x مربع پر x مساوي منفي 3x کیږي. اوس منفي 3x د خارجي قسمت د دویم حد په توګه ورته نیسو او د مقسوم علیه په پولینوم کې ضربو چې له منفي 3x مکعب منفي 9x سره مساوي کیږي. بیا هم علامو ته تغییر ورکوو او د تفریق عملیه پرې سر ته رسوو چې له منفي 10x سره مساوي کیږي. په ورته ډول منفي 10 راښکته کوو او د خارجي قسمت د بل حد د پیدا کولو لپاره د همدې پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه پولینوم د کیڼ لوري پر لومړي حد ویشو، یعنی منفي 10x پر x مساوي کیږي له منفي 10 سره. بیا هم منفي 10 په خارجي قسمت کې لیکو او په مقسوم علیه پولینوم کې یې ضربو چې له منفي 10x منفي 10 سره مساوي کیږي. په ورته ډول علامو ته تغییر ورکوو،
او د تفریق عملیه پرې سرته رسوو چې پاتې صفر کیږي. په پایله کې مو وکولی شو چې د نوموړو پولینومونو د ویش حاصل پیدا کړو چې عبارت دی له x مربع منفي 3x منفي 10 سره. ډاډه یم چې اوس به مو د پولینوم د ویش عملیه ښه زده شوې وي، ځکه که موږ او تاسې د یوې موضوع د زده کولو لپاره په پوره انرژي سره تیار اوسو نو اسانه زده کولی شو. د خپرونې په دې برخه کې راځئ متفاوت مثال درته حل کړم چې لا ښه پوه شئ. مثال د دوو پولینومونو د ضرب حاصل 6 وای په توان د 3 منفي 11 وای په توان د 2 جمع 6 وای منفي 1 دی. که یو پولینوم 3 وای په توان د 2 منفي 4 وای جمع 1 وي بل پولینوم یې پیدا کړئ. زیارکښو زده کوونکو پوهیږو که وغواړو دویم پولینوم یې پیدا کړو نو باید د ضرب حاصل یې په دې معلوم پولینوم باندې وویشو تر څو بل پولینوم یې لاسته راوړو. ګورو چې پولینوم په منظم ډول راکړل شوی. اوس د خارجي قسمت د لومړي حد د پیدا کولو لپاره د مقسوم پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو چې 6 وای مکعب پر 3 وای مربع مساوي 2 وای کیږي. 2 وای په 3 وای مربع منفي 4 وای جمع یو پولینوم کې ضربوو چې له 6 وای مکعب منفي 8 وای مربع جمع 2 وای سره مساوي کیږي. علامو ته بدلون ورکوو، یعنی مثبت علامه په منفي او منفي علامه په مثبت علامه تبدیلو او د تفریق عملیه پرې سرته رسوو چې منفي 3 وای مربع جمع 4 وای کیږي. اوس یې بل حد یعنی منفي 1 راښکته کوو او د تیر په څیر بیا هم د همدې پولینوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو. منفي 3 وای مربع پر 3 وای مربع مساوي منفي 1 کیږي. بیا هم منفي 1 په خارجي قسمت کې لیکو او په مقسوم علیه پولینوم کې ضربوو چې له منفي 3 وای مربع جمع 4 وای منفي 1 سره مساوي کیږي. په ورته ډول علامو ته تغییر ورکوو او د تفریق عملیه پرې اجرا کوو چې پاتې صفر کیږي. په پایله کې هغه پولینوم چې د ضرب حاصل او یو پولینوم یې راکړل شوی وو عبارت دی له 2 وای منفي 1 څخه. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، باور لرم چې ویل شوي موضوعګانې مو زده شوې. د درس د وروستیو شیبو وخت ته راورسېدو. راځئ د زده کړې موخې په ګډه سره وګورو چې په دې درس کې مو څه زده کړل. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د پولینوم ویش پر مونوم کې د پولینوم هر حد پر مونوم بېلابېل ویشل کیږي، داسې چې د پولینوم د هر حد ضریب د مونوم پر ضریب ویشل کیږي او متحولین یې د طاقت د قوانینو په مرسته یو پر بل ویشل کیږي. د پولینومونو د ویش په عملیه کې لومړی باید مقسوم او مقسوم علیه په نزولي ډول ترتیب شي. د خارجي قسمت د لومړي حد د پیدا کولو لپاره د مقسوم د کیڼ لوري لومړی حد د مقسوم علیه د کیڼ لوري په لومړي حد ویشو. د ویش حاصل یې د پولینوم د خارجي قسمت په توګه نیسو. وروسته یې د مقسوم علیه په ټولو حدونو کې ضربوو او د ضرب حاصل یې له مقسوم څخه تفریق کوو. د مقسوم بل حد راښکته کوو او پورتنۍ عملیه پرې تطبیق کوو. دې عملیې ته تر هغه وخته دوام ورکوو تر څو د پاتې یا باقی مانده درجه د مقسوم علیه له درجې څخه د 1 په اندازه کمه شي. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، دا زموږ او تاسې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې له یو نوي درس سره حاضرېږم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل او ملګری شه.